مګر همدې طرف ته شپه ورځ ورونه بلیږي. السلام علیکم. د دنیا په هغه خاوره ولاړ یم چې دغې خاورې نه د پښتون بنیاد شروع کیږي. د ښایسته قوم، د بهادره قوم، د عزتداره، د منځګزاره، د اسلام پالونکي قوم چې پښتون یادېږي. د دنیا په هغه سطحه ولاړ یم چې ورته وایي چې ویلکم ټو خیبر پښتونخوا. دا د پنجاب سیمه دی او دې نه خوا کې پښتونخوا شروع کیږي او دا پښتونخوا په افغانستان ختمیږي تر ایران بارډره پورې، تر ایران سرحده پورې دا پښتونخوا دی. دا فکر مه کوئ چې دا افغانستان دی او دا پاکستان دی. دومره فکر کوم چې دا پښتونخوا دی. زما د پښتنو سیمه دې ځای نه شروع کیږي، زما د پښتنو وطن دغه ځای نه شروع کیږي او زما د پښتون نسل دغه ځای نه شروع کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې کلمې قسم درته کوم ډېر ښکلی قوم یې پښتنو، ډېر ښکلی بهادره قوم یې پښتنو. څنګه مو چې دا نوم ځلیږي که نه په دې ویډیو کې چې ویلکم ټو خیبر پښتونخوا، همدغه شانته د پښتون هر زلمی ځلیږي. پښتنو ځانونه وپېژنئ، ښکلي خلک یو، بهادره خلک یو، اسلام پالونکي یو، اسلام منځګزار یو، روژه ګزار یو چې روژه نیسو، ښکلي پښتانه یو، د عزت ډک خلک یو. صرف یو التجا در نه کوم، یو درخواست در نه کوم چې ښایسته واوسېږئ، پاک واوسېږئ، یو بل ته عزت، یو بل ته احترام په سترګه واوسېږئ. او بلې دنیا د هغې دنیا کونج نه راغلی یم چې یورپ یادېږي، د کافرو وطنونه یادېږي. کافرو وطنونه ګورم صفا سوتره، ښکلي صفا سوتره. د پنجابیانو وطنونه ګورم، دې ته وایي چې پنجاب شروع کېږي. دا پنجاب دی. دا پنجاب ته چې کله تاسو انټر شئ، دا د پنجاب سیکیورټي ولاړ دی، دا د پنجاب سیکیورټي ولاړ دی، باقاعده پولیس ولاړ دی، چیکینګ ولاړ دی، هر یو انسان چیک کېږي. زما چې دغې پښتونخوا سیمې نه هر پښتون راځي، زما د دغې پښتونخوا سیمې نه چې هر پښتون راځي، دلته باقاعده ورته سیکیورټي ولاړه ده، دلته باقاعده ورته سیکیورټي ولاړه ده. خو چې د دغې دنیا نه که کافر دی، که هندو دی، او که پنجابی دی، که سندی دی، که بلوچ دی، که یورپین دی، که هر یو زما دغې ساده پښتونخوا ته راځي، دغې ښکلې خاورې ته راځي، نو پښتنو داسې غاړې خلاصې کړې ورته، هر انسان ته مېلمه په نظر ګورو. زه د قدر او زه د احترام دومره قدرمند یم د پښتنو ته او د پښتنو سیکیورټي، د پښتنو پولیسو ته. زه حیران یم. زه سند بلوچستان پورې ورسېدلم، دلته هر ځای کې سیکیورټي ده خپل علاقې دپاره، مګر همدې ښکلي وطن ته را داخلېږم چې پښتانه یادېږي. دې ځای نه د مسلمانانو بنیاد شروع کېږي، د راه حق مسلمانانو بنیاد شروع کېږي چې مونږ روژه نیسو، په اسلام کې کوي یو، مونځ کوو، د جوماتونو احترام کوو، د میلمانو احترام کوو، کافر مو علاقو ته راشي احترام یې کوو. دغه ځای نه د هر انسان ګاډی را روان دی، د پنجابي را روان دی، د سندي را روان دی، د بلوچ را روان دی، د کافر را روان دی، د امریکن را روان دی. مګر هم پښتنو په پټو سترګو غاړې ورته کولاوي کړي دي. چیک اپ نشته د پښتنو په علاقو کې، سیکیورټي نشته د پښتنو په علاقو کې. زه حیران پاتې یم چې بیا پښتنو ولې بدنام یو. مفت یو که نه، مفت. د مفتو شی ډېر سپک وي. د پنجاب سیمې نه دي مفتې، د بلوچستان د سند سیمې نه دي مفتې. عزت را باندې اوچت کړی دی، مونځ نه کوي،
روژه نه نیسي د اسلام پالونکي نه دی تر هندوستانه پورې نه دی د اسلام پالونکي مګر هم خاوره یې د یورپ په شانتې پاکه ګرځولې اسلام آباد ته راشئ ځلیږي لاهور ته راشئ کاروبار نه ډک دی حتی پښتانه پکې کاروبارونه کوي دومره درته وایم چې رب ته وګورئ د خپلو علاقو د خپلې خاورې خپله قدر وکړئ تمه مه ساتئ بل چانه رب ته وګورئ زه دا نه وایم چې زه د پنجاب خلاف یم زه دا نه وایم چې زه د سند خلاف یم زه دا نه وایم چې زه د بلوچستان خلاف یم صرف حیران پاتې یم چې په خپلو علاقو دومره مین دي دا خلک چې والله که مرغۍ پکې پر ووهي دماکې پکې نه کېږي بمونه پکې نه چاودېږي خرابکاري پکې نه کېږي هیڅ پکې نه کېږي سیف دي دا وطنونه زما دا پښتونخوا یقین مو وچه داسې چې زه ګورم ما ته د افغانستان غرونه ښکاري دغه ځای نه چې مګر هم هر څه راته خړ ښکاري او د علاقې ما ته پښتونخوا ټولې خړې ښکاري دغه شانته سپین نه ځلیږو دغه شانته آسماني کلر کې نه ځلیږو چې د آسمان په شانتې زمونږ بیکګراونډ وي او د اسلام جنډې سپینې په شانتې زمونږ رنګونه وي زما ټول پښتانه په دې علاقې کې سوځي دې طرف ته خیریت ته امن کړي مګر هم دې طرف ته شپه ورځ ورونه بلیږي او په رب قسم شپه ورځ ورونه بلیږي آخر څه شبیرې دې طرف ته الله نشته او که نه دې طرف ته صرف الله شته وجه څه شی دی څه وجه کېدلی شي ولې برباد یو دې پر غوماته وینو سره رنګونه ښکاري هر طرف ته وینې دي هر طرف ته بمونه چاودېږي ما ته هغه د افغانستان غرونه ښکاري او هغه غرونه ما ته دغه ځای نه په خدای قسم په وینو سره ښکاري ولې داسې زړه مې ډېر بد درد کوي کراچۍ ته لاړم سند ته لاړم بلوچستان ته لاړم پنجاب ته راغلم ښکلې علاقې دي قدر ورته لرم زړه نه احترام یې کوم سکیورټي احترام کوم هم د دې پولیسو احترام کوم چې دلته ولاړ دي زما هر پښتون بچی ودروي احترام یې کوم حکومت ته زما دې علاقه کې حکومت ولې نشته چشته ولې برباد دی او چشته ولې سکیورټي نشته چشته ولې چیک اپ نه کېږي زما افغانستان ته واوړئ که نه غرونه دغه ځای نه ښکاري ما ته خړ دغه ځای نه بربادي ښکاري دغه ځای نه ما ته سپېره ښکاري هر ځای دغه ځای نه چې روانېږم زما خپې نه کېږي زړه مې نه کېږي مګر هم دغه ځای نه چې دغه طرف ته ځم ډاډه روان یم سکیورټي نه پې ډاډه یم غل نشته دغه طرف نه ځم ما سره ګاډی وایم چې ناوخت نه شي که زه وزیرستان ته ځم زه وایم چې د شپې 12 بجې به زه څنګه لاړ شم که زه خوست او پکتیا ته ځم زه وایم چې زه به د شپې څنګه لاړ شم چا راکې دا بربادي واچوله دا بې اعتباره چا واچولو چا بې اعتباره کړلو چا راکې تخریبکاري وکړله او پښتنو ډېر ښکلي خلک یو او دا ښکلي خلک نن ولې په وینو سره دي دا سوال زه چا نه وکم